اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلام او احترامات مې ومنئ. څنګه چې تاسو معلومه ده د لوړو زده کړو وزیر ندیم ندا بیا دورافشانی کړې ده او دغه دورافشانیګانې د اسلامي نقطې نظر نه پاغي باندې به تبصره کو او یو ځل بیا د ملت سره د دروغونه به پردو چتو چې یو مسلمان ځان ته مسلمان وي مؤمن وي او هغه بیا د ملت سره او بیا د ټول امت سره دروغ وي آیا دغه بس او په عین حال کې دویم دغه بدای چې یو تن ورور زما په هغه برنامه باندې چې د عراق، ایران، افغانستان او د سوریې متعلق ما کړی و پاغي باندې ما یو تبصره کړی ده پاغي باندې به نظر واچو او یو بل ورور د ما د ډاکټر نجیب متعلق چې دغه خبره کړی و ځکه چې کاغه سو کمونیست او قاتلی که هغه کې مجاهد کې او که طالب کې نو باید هغه ویل شي خو دلته بعضې ورونه راځي په پټو سترګو چون د تاریخ او د دین او معلومات نه لري دفاع کوي نو په هغې باندې به هم تبصره ولرم. ندیم ندا خپل په خبرو کې واضح دا خبره وکړله چې د تعلیم لپاره امید نشته چې دروازې خلاصې شي او ښکاره دا خبره وکړله چې کسان ناس دي اوس هم تحقیق روان دی خو تر اوسه فیصلې ته نه دي رسېدلې. زه نه پوهېږم چې دا چی شي باندې تحقیق روان دی او که دا کوم تفسیر شریف هم کېدلی نو اوس به دومره وخت د تفسیر به مکمل خلاص وی او فیصلې ته به رسېدلی او که چېرته د علماو فیصلې ته شي خو جید علما د ټولې نړۍ د اسلامي نړۍ دا فیصله کړې ده چې ستاسو دا موقف غیر اسلامي دی غیر شرعي دی فلهذا څوک چې په دې ټینګار کې هغې نه بل جاهل انسان به نه ځکه دا جهالت دومره بد جهالت دی چې دا زمونږ د اسلامي نړۍ په ټولو تاثیر اچي زمونږ په افغانستان باندې تاثیر اچي او اسلامي نړۍ نورې نړۍ ته توره تیاره ښیي چې هغې اوس هم په خپل جهالت ولاړ دي چې د ښځو تعلیم چې دی دا په حساب فرض نه دی او اسلامي بڼه نه لري او د په خپل هغه تیاره ذهن د جهالت په ذهن او د داسې جاهلو انسانانو په داسې لوړو مقاماتو وزارت باندې کېنول په خپله یو لوی جهالت او ظلم دی د داسې یو مجاهد او د شهید پرور ملت سره چې د دومره قرباني ورکړې اخر د داسې جاهلانو په دام کې لوېدلی دی. د دې ځواب زه د یو عالم چې د دوی د استادانو نه دی د غربي علماو نه دی د هغه علماو نه دی چې ځان یې خرڅ کړی بلکې د دوی خپله د طلبه کرامو د استادانو د جملې نه دی هم دا اوس کم از کم زر شاګردان اوس ته لګیا دی تربیه کوي دارالحفاظ لري او قاریان او حافظان د قرآن ټولنې ته وړاندې کوي او د همدغه اسلامي امارت د مجاهدینو اکثرا علما د هغه شاګردان دي. نو هغه استاد چې زه نوم دلته نه اخلم ځکه اجازه مې ترېنه نه ده اخیستې خو دغه متن چې ما سره شریک کړی دی د هغه په نظر زه تاسو سره شریکوم چې یو عالم د دین چې هغه هم د همدغې طلبه کرامو استاذ دی او ما مخکې ځلې ویلي چې هغه وایي چې ذاته یې دوی په استادۍ اوس شرمېږم چې کوم درس ما دوی ته ورکړی ولې په هغه باندې دوی عمل نه کوي ولې دین بدناموي ولې اسلام بدناموي. نو ندیم ندا دې په خلاصو غوږونو واوري چې کوم شی دا وایي دا د خپل د استادانو نقطې نظر نه غلط دی او د یو جاهل انسان دی او دغه جاهل انسان د خپل غوږونه خلاص کی. دا څو ټکي ماته دغه لوی جید عالم شیخ الحدیث هم دی او په حساب د دارالعلوم اسلامیه مشر هم دی. د لیکي چې د وناسو په اړوند دریځ یې غیر اسلامي دی یعنی د اسلامي امارت د وناسو په اړوند دریځ غیر اسلامي دی. له دنیاوالو سره حکمت اولویت نه لري چې دا باید د نظام د ساتنې لپاره باید دشته اولویت ورکړ شي او د نظام د ګواښ او د دنه وساتل شي. له ملت څخه محجوبیت غیر شرعي دی یعنی څوک چې د ملت نه مخ پټي او سل بهانې کوي معلوم نه دی چې څوک دی ولې مخ پټي نو دې دا ښکاره لیکلي شرعي لحاظ نه د ملت نه محجوبیت غیر شرعي کار دی او دا شریعت کې کوم ځای نه لري. نو ښکاره خبر ده چې عالم دا فتوا ورکوي چې دا شرعي نه دی نو ښکاره خبر ده چې دی عمل غیر شرعي دی او دی د غیر شرعي عمل نه دفاع کوي. د ښځو په حق له تاسو کده د ندیم ندا موقف غیر شرعي دی غیر اسلامي دی او دا زما خبره نه ده دا د یو جید عالم خبره ده. ښکاره انتقاد بد ګڼل د شرعي مخالفت دی. دا یعنی دی وی چې
وای چې زموږ مشر وای چې خبرې په میډیا کې مه کوئ راشي ماته په غوږ کې کوي ورور که غوږ کې درته وکړي او که فرمان کې درته وکړي او که تلویزیون کې په تا تاثیر نه کوي ستاسو ماغزه تور تیاره دي او د جهالت په دغه اخته دي نو تاسو باندې کار نه کوي خو دا عالم درته وای چې دا انتقاد بدګنل شریعت سره مخالفت دی یعنی شریعت کې اختلاف او انتقاد ته باید غوږ کېږدي او خبره باید واوري په پټو خبرې نه کېږي ښکاره خبرې کېږي څنګه چې حضرت عمر ته کېدلې پنځم دی وایي چې د امر بالمعروف د لایحې تصویب غلط دی دا کوم لایحه چې دوی جوړه کړله دی وایي چې دا شرعاً دا غلط دی او دا لایحه باید دوی داسې نه وي تصویب کړی شپږم دی وایي چې باصلاحیته شورا نه جوړول شرعي کمی ده دغه چې موږ وایو چې لویه شورا دې جوړه شي باصلاحیته دې اوسي کابینه د صلاحیتونو کومه فیصله یا کوم دغه چې دوی ورکوي هغه باید ومنل شي نه چې یو فرمان راشي او هر څه داړي وړي کی نو دا خبره کوي چې دا غیر شرعي کار دی چې ته یو شورا نه جوړه او دا د ملت غوښتنه ده نو دا یو اوجیه د عالم دا خبره کوي چې دا شرعیت د لهانه او دا عالم د خپل دی بطن عالم دی دا نه غربي عالم دی نه په غرب کې ناس دی نه د جبهه مقاومت عالم دی نه د کمبل مملکت ایجنټ دی بلکې پاک سوچا افغان دی او خپل خدای ته او اسلام ته خپل ځان مسؤل غني او وی د دمدې د اساتیدو نه دی نو هغه دا خبره کوي حکومتي لایحه نه جوړول لویه نقیضه ده یعنی یو حکومت ته لایحه عمل نه ورکول یعنی د قانون شکل نه ورکول دغه اصول او قواعد نه جوړول دا لویه نقیضه ده اتم نا اهل کسان په مسلکی دندو ګمارل جفا ده دا د ملت سره جفا ده ځکه چې څوک چې اهل د کار نه مسلکی نه صرف نومي ملای او تیراولی کې نه چې د جهاد کړي دی جهاد خو د الله د لپاره سړی کوي مګم کوم کار کې هغه نه پیږي نو ضرور نه دی چې جهاد کړي په پوسټ ته کېنه هغه باید په پوسټ کې نه ني بلکې خپل وای چې زه دغه مسلکی توانایی نه لرم او دلته باید یو مسلکی کسکین دي ځکه د حکومت او د نظام چلخ دی هغه باید په سمه توګه معذرت غواړم دا باید یعنی دا هم باید اصلاح شي نه هم د لکونو کورنیو کفري ملکونو تتلل لا بالی ګڼل چې آینده نسلونه یې له دینه ووځي دا لوی ظلم دی او د الله په نزد د پوښتنې وړ مسله ده یعنی که د نظام د کردونه د نظام د بدی وزن چې دا کم د خلکو سره راخصه ده او ندیم ندا غوند جاهل انسانان مخکې کړي چې هم دین بدنامي هم افغانستان بدنامي او د خپل نظام هم د خپونه غورځي د داسې جاهل انسانانو چې د نظام د غیر تلاس کې ورکړي او خلک د بې تعلیمۍ نه د بیکاری نه تخت نظام نزي او کفري خاور ته والته اولاد لویږي او هغه فزن د کفر لمنې تولیږي نو دغه عالم وی چې د مسؤلیت هم د نظام په غاړه دی ځکه چې دی به د الله ته جواب ورکړي ځکه دی دا شرایط مهیا کړي چې خلک د نظام نه وتښتي دی د بل چا لاس پوسی دي ځکه خدا کار دا مشکلات راغلي دي نو که چې ته موږ تاسو دغه ټول په دغه چې انتقادات یا پیشنهادات دغه عالم د مخ نه راغلي ځکه چې موږ انتقاد ټول دا کې د ملایان دی او دی غلط دي نو دا خبر هم باید خلکو ته وکړي چې ټول ملایان په دې نظر نه دي دغه ډیر جيد علما شته چې د قران او د حدیث نه د قران د حدیث د پرانا کې تفسیر کوي او دغه هدایت ور کوي داسې جاهلان چې د بل چا په لاس باندې لکه ندیم ندان او محمد ثاقب امدارنګي خالد حنفي امدارنګي حبیب آغا امدارنګي نور الدین ترابی یا مولوی کبیر دا خرچوي خلک چې دي د دې په دغه سره دا نظام چې دی کوم تعبیر کوي او د پردیو پلاس لوبیږي دا نه د شریعت استازیتوب کوي نه د نظام استازیتوب کوي نه د مجاهد ملت استازیتوب کوي او نه د اسلامي امارت چې په د وینو په نتیجه کې راغلي دغه استازیتوب کوي بلکې دا موقتی بټيري دي مرزان دي چې د پردیو پلاس کې نول شوی دی او دا به د منځ ځي یو ورور په نامه دی never give up یعنی اول خدا دې چې دومره دې کې مردانګي نشه د خپل نوم خو ولیکي چې څوک راځي او انتقاد کوي مردانه خپل نوم ولیکي زه فلانه ما پتا دغه انتقاد لرم د خوځو غوندې ملاحبت الله غوندې صادر اغوندې پټېږي او انتقادونه کوي نو دا خو مردانګي نشله
من خو دغه څه چې یو تاسو حضور کې یو که دوست دی که دښمن دی چې رښتیا څه شی دی هغه درته وایي چې دا درست دی دا غلط دی او د ځان نیم درته نه وي درته تاریخ ته رجوع وکړئ تاریخ ته لاړ شئ او د هغې په رڼا کې نو تاسو خو په never give up څه معنا شو چې ته راځې دا د نوم ځان باندې ایښی دا نوم هم نه دی فریز دی دا یو فریز دی په ځا باندې دا کړی دی دی لیکي ماته د منافق خطاب کړی دی لیکلي منافقه د سو خوښیو او شخصي ګټو لپاره د مسلمانانو او انسانانو ترمنځ نفرت مخ پاروه دې اشاره زما هغه تبصرې ته ده چې د ایران سوریې د افغانستان په هکله ما وکړم زما دوستان او وطن ګران هیوادوال ټول شاهدان دي چې هلته زما کوم شخصي ګټه نه وه او نه ده یا په هغه کې ماته څه ګټه ده څوک ماته پیسې راکوي خو د اسلامي نړۍ د درده دا خبره ما کړې چې اسلامي نړۍ تباه شوله اسلامي نړۍ ولې نه متحده کیږي زه نه پوهېږم چې هلته ما داسې کم ټکی ویلی چې باعث د نفاق د مسلمانانو شي او اسلامي نړۍ ته ضرر ورسي بلکې زما ټول تلاش دا دی چې اسلامي نړۍ متحده شي او د غرب په مقابل کې ودرېږي دغه مصر سعودي عرب ترکیه عراق ایران پاکستان افغانستان دا باید متحد ودرېږي دغه بحث او د تحلیل نه زما هدف دا دی چې مسلمانان په خپله د کفارو سره لاس یو کوي بیا بیرته چې کفارو ته ګواښ کېږي بیا لاره ترېنه ورکوي تاسو به پرون شپه د ملک عبدالله یا شاه عبدالله صحنه د ترمپ سره لیدلې چې د یو ګیدړ او غلام غوندې ناست او ستونی وچ کېده او خبرې د ستوني نه راوتله او سترګې داسې لکه لیوني غوندې دا کولې لپاره د څه چې دی د پخوا نه د امریکایانو غلامو او نن چې د امریکایانو ورته خاښونه بند کړي دي او د ده نظام هم د منځه ځي اوس ورخطا دی جواب یې نشو ورکولی لکه ماشوم او ښځه غوندې ناستو نو که زه الجولاني ته وایم چې دا د سیاسي ایجنټ دی خو په یو دلیل یې درته وایم دې کې د نفاق څه خبر ده آیا زه خپل ملت او امت او خلکو ته د حقایق مخکې کښېنو چې ورور حقیقت دا دی دغه زموږ دښمن دی د اسلامي نړۍ ته ضرر رسوي د اسلامي نړۍ ته د ضرر رسولو نه وایي ځکه لکه تاسو غوندې پټمخي ایجنټان د سیاسي چې په پټ مخ یا به د سیاسي ایجنټ او یا به د ایسای ایجنټ ځکه چې نوم خپل نشي لیکلی راځي په دې رقم ما ته لیکي چې ته دا کار ته کوې لګیایې زه نه کوم زه خلک دې ته متوجه کوم چې وروره دغلته خطا ده د جهاد د نامه لاندې د جهاد خلاف کار روان دی اسلامي نړۍ خلاف کار روان دی اسلامي نړۍ باید متحده شي اسلامي نړۍ نور باید د امریکا او د نورو کفارو په لاس ونه لوبېږي هر یو چې لوبېدلی خپل ځان یې بایللی تکه تکه شوی دی اوس ترکیه هم دې خطر کې ده سوریه لاړله مصر خطر کې دی هغه چې ما تاسو هم دا خبره کوله چې فلسطین در نځي که زه وایم چې فلسطین در نځي دې کې زما کوم شی دغه دی چې زه د شخصي ګټو لپاره ما ته څه شخصي ګټه ده دې کې خو عقل و منطق نه لري که نه یا خو ډېر جاهله دي او یا دا دی چې دا د پردیو ایجنټان دي راځي په دې رقم سره دغه لیکي او د اصلي ټکو ته نه دغه کېږي چې بنیاد ته ځان ورسي چې دا د ملت او د امت په خیر خبره ده او که په ضرر ده آخري تبصره زما د ورور په دغه خبره ده چې هغه ماته لیکلي چې ډاکټر نجیب باندې ولې دا کېږي خو مسلمانو د دې ورور ته زه دومره وایم که ډاکټر نجیب مسلمانو خو د مسلمان ملت د افغانستان ولې 1.5 میلیون شهیدان ورکړه ولې جهاد اعلان کړ دا جهاد خو د امریکایانو نه و چې اعلان کړی دا جهاد خو ملت د افغانستان اعلان کړی امریکایان خو وروسته راغلل جهاد خو د 1950 نه شروع شو چې دا کفر راغی او هغې کفر کې هم دا ډاکټر نجیب و ترک و بابرک کارمل و حافظ الامین و دا ټول پکې و دغه ډاکټر نجیب په پانتون په دور کې چې دی په حزب کمونست کې و په الله او په رسول به لګېده او د قرآن خلاف به لګېده او قرآن ته به یې سپکې سپورې ویلې دا په نجیب ګو باندې مشهور و نو دا نوم خو پې ما نه وي ښځه خپل هغې وخت کې ماشوم ومه مګر په هماغه وخت کې موږ دا اورېدل چې په پانتونونو کې څه روان و آیا د حکمتیار صاحب او د نجیب په منځ کې چې په پانتون کې په هغه وخت کې جنګ شوی او له یو بل د ګریوان نه نیولی و نو د حکمتیار صاحب کوم شخصي جنګ و د ډاکټر نجیب سره چې کړی و خو جنګ یې همدغه و چې دی د مسلمان نهضت اسلامي د طرف نه ولاړ و هغه د کفر د کمونیزم د خوا نه ولاړ و نو تاسو راځئ د یو کافر نه مسلمان جوړوئ راته که چېرته دا مسلمان و دا ملت خیر دا دومره قرباني ولې ورکړل دا دومره شهیدان ولې ورکړل شول
دا 1.5 میلیون شهیدان د ملت ولې ورکړه؟ خلک مهاجر ولې شول؟ 15 لکه خلک معیوب ولې شول؟ دا روسان چا راوصل ولې راننوتل؟ یو نفر منافقی د منافقت ناراضي او آیات او حدیث درته وی لپاره دی چې تا پیږي ملت مسلمان دی او قیام کړي دی او ما وਹੀ نو د دروغ او منافقت نه آیات دا کی دغه مسلمانی ولې په خوا دی کې نه و دغه مونږ او دغه دی په خوا ولې نه کاوه ولی د ورندار لیکي چې خو زما د خواخې د غېګنه د قران شریف واخیسته او ویشلو نو تاسو خدام نه مانی تاسو خو دا دروغ دی دا معنی دی جوړ کړ خپل فامیل غړې وي خپل اورور خپل کتاب کې چې د قرای لیکي چې د سره قم سړیو نو تاسو لږ زره لا شي ځان پوي کوي بیا راشي یو نفر نه مسلمان جوړ کوي تاسو 1.5 میلیون شهیدانو ته د سپکه سترګه ګوري خپل د ملت ټول ملت قیام کړو د کسنو چې یو قوم کړو تاجک ازبک اهل سنت اهل تشیع ازاره پشئی قزلباش سر تاثر ملت قیام کړو هغه ملت قیام ته تاسو په سپکه سترګه ګوري او ډاکټر نجیب نه قهرمان جوړوي او مسلمان تی جوړوي او ما ته راځي چې ما ته وایي ته په غلطه کنه ربانی یا حکمتیار کوم غلط کار کړی هغه معنا خدا نه ده چې د مسلمان شي او پاک دي شي هغه به خپل په ځکه ګناه او خطا کړی هغه به الته وایو او د خو مرتدو او بیا چې یو انسان مرتد شي د دین نه وړي او بیرته اسلام ته چرشي دغه شهادت او دغه خبره اعتبار نه لري درسته چې اسلام بیرته قبليږي که چېرته په واقع او وخت وسی او الله ته رجوع کړي چې الله مانه خطا شوی یعنی مسلمانو کافر شوی بیرته مسلمان شي چې دې ته مرتد وي دغه مرتد انسان چې بیرته اسلام ته راځي شهادت د قابل د قبول نه دی ځکه د توازن فکری نه لري د یو ځل د الله نه ګرځیدل بیا بیرته راغله د لپاره په مجلس کې د شهادت او د خبره نه مني تاسو ډاکټر کدا فرض وکړه تاسو سره ومنم چې د ډاکټر نجیب مسلمان شوی نو د شرعي له خو شهادت او خبره خو وزن نه لري کنه یو مرتد انسان خبره وزن نه لري دا هغه ټکی دي چې باید تاسو ورته متوجه شئ او په پوه شئ زمونږ چا سره شخصي دغه جنگ نشته دا د عقیدې او د افغانستان د تاریخ جنگ دی چې باید ځوانان په پوه شي دا ټول د ټولو حکومتونو راغلي او تللی دي او د ټولو جنایت کم جنایت کړی دی جنایتکاران معلوم دي ګیري واله نکټای دا کړل د الله د قانون په خلاف د امریکایانو سره ودرېدل کمونستان ور سره ودرېدل اسلام بدنام ک بعضې دوستانو ما ته دا کړی چې ته ډاکټر نجیب پسې وی رباني او حکمتیار پسې نه وی ما د ډاکټر حکمتیار او رباني نه دفاع کله کړی درته ویلي دي چې هغې که سم نظام جوړ کړی وی افغانستان کورني جنګ خواته نه وی تللی اسلام به نه بدنامېده تمام انتقاد په هغې کړی دی او که چا قتل شوی دا شوی د هغه زه به هېڅکله د هغه د نورو غوندې کورکورانه دفاع به ونه کړم چې ډاکټر نجیب نه راځي په پټو سترګو دفاع کوي زه به هېڅکله خپل د رهبر او د دین کوم تاسو ته معلومه زما هر برنامه کې زما ټول انتقادات په سیاف باندې چې په سپین لباس جهاد سره خیانت کړی دی او وطن سیاهي باندې خرڅ کړی نو سیاف هم د جهاد یو رهبر وکنه خو چې خیانت کړی هغه دی زه وایم که طالبانو کې کوم یو خاینین دي لکه مخکې همدغه برنامه کې تاسو کړل چې ندیم ندان نوم مې واخیست د نور محمد ثاقب نوم مې واخیست د خالد حنفي نوم مې واخیست د نور حبیب آغا نوم مې واخیست د دې نظام کې چې څوک خاین دي لکه مولوي کبیر او دا ټول د هغې نومونه ما اخلم نو ما ته کوم توپیر په دې کې نشته دی خاین دی چې په هر طرف وځي نو ډاکټر نجیب پاکوي ما لاشي لږ خپل معلومات دا کوي لاشي لږ زره مطالعه وکړي لاشي دغه کورنیو نه پوښتنه وکړي چې عزیزان ورته دي شهیدان کړي دي په اول دور د افتسار د راتګ نه بعد نو ورونه اول هلته خپل ګریوان کې سر کوز کوي بیا راشي انتقاد وکړي او خپل نوم ولیکي بیا انتقاد وکړي ښځو غوندې ملا هیبت الله غوندې ځان په پټو څادرونو لاندې نه راځئ خبرې مه کوئ موږ خو داسې چې یو دغه مې نوم دی دغه زه یم راځم در سره کښېنم خبرې کوم تاسو خو د ښځو غوندې خپل مخ پټوئ تاسو خو دا مردانګي هم نشته چې خپل نوم ولیکي زما دا نوم دی او دا خبره ده هیله چې برنامه وګورئ خوښه کړئ او دوستانو سره شریک کړئ تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم وما علینا الا البلاغ